لله الحمد چې الله جل وعلا شانه پر موږ تاسې باندې په خپل فضل و کرم دغسې ورځې او شپې راوستلې چې نن د ملک د ترقي او د ملک د جوړښت او د ملک د کارو د لا ښه تنظیم او پر وخت د خدماتو د وړاندې کولو په خاطر باندې پلانونه ترتیبیږي، استراتیژي ترتیبیږي، مجلسونه جوړیږي، د ملک د آبادۍ دپاره، د ملک د ترقۍ دپاره، د خپل ولس د هوسایي دپاره خدمات وړاندې کیږي. که 2 کاله مخکې وګورو نو 2 کاله مخکې به زموږ ستاسې دغسې جلسې هغه به پر د شهیدانو د ټوټو پر راټولولو باندې وي، د یتیمانو د اوښکو پر پاکولو باندې به وي، د یو کونډې او د یو برې مور د د اورېدلو په خاطر به وي. هلته به کورونه بمبار سوي وه، هلته به وحشي چاپې تېرې سوې وې، هلته به د کور اعضا زندان ته کشېدل، هلته به مدارسې تر وحشت لاندې وې، هلته به مکاتبو کې پوستې جوړې وې، هلته به پوهنتونونه بمبار وه، هلته به زموږ د ژوند ټولې چارې د ګواښ سره مخامخ وې. په خپل ملک کې به مو د هیڅ واک نه درلودی. که به هر څونه اشد ضرورت دی وای چې یو امریکایي یا یو امریکایي ټانک یا د هغوی ملګری مخکې روان وای، ستا ټول ضرورت به شاته وه، خو د هغه خارجانو اشغالګرو ضرورت او اهداف پلي کېدل. ملک موږ وو، واک د بل چا سره و. ګورئ، که دا خبرې لږ په زړه واورو نو بیا به راته انشاءالله ګټورې او مؤثرې. د الله بلا نهایته ډېر غټ احسان سوی چې الله جل وعلا شانه په خپل فضل و کرم باندې او د سرښندونکو فدایانو مجاهدینو کشرانو او مشرانو او د دې ولس په قهرماني باندې الله جل وعلا شانه موږ تاسو ته دغسې مجلس او داسې نور مجالس راوبخښل. که نیز موږ ستاسو په واک کې دا نه وو. تاسو ته معلوم و چې هېڅ هم دلته نسو کېدای. د ملک د رهبري په سطحه چې یو تصمیم نیول کېدل هم د باندې به نیول کېدل، خالي به دلته له سپیکرو اعلانېدل. خو نن د الله جل وعلا شانه په فضل و کرم باندې، د الله په احسان باندې او د دې مجاهد ولس په قربانیو باندې الله جل وعلا شانه موږ ته په مقابل کې داسې یو نظام راکوي چې هغه نظام په دنیا کې ډېر امتیازات لري. که د عدل او د انصاف په نظر باندې یو څه تحلیل وکړو نو یقینا هم زموږ دا نظام ډېر امتیازي نظام دی. په دنیا کې ویلی سو موږ مسلمانان یو او په دنیا کې تقریبا 50 اسلامي ممالک دي. هېڅوک هم دغونه ازادي نه لري لکه افغانستان چې لري.